پښتون په کور کې خوشحالي او په دې کې ډز ډز دي دا خوشحالي نیمګړې زه خپلو ورکرانو ته دا خواست کوم چې ورکړې دا دی دا ښار ناپرسان دی اوس هر چا په ډېر راښکلي او ستاسو حق به ما نه بغیر بل یو سړي نه خوري ستاسو حق به ما نه بغیر بل یو سړي نه خوري دلته ستاسو حق ته دا زلما به ډېر راښکلي ممبر صاحب زمونږ د کلي ټرانسفارمر خراب دی صبر وکړه که نه ډېرې مسلې به سر پرتې دي نه ما وی لکه تعدیب یې وکړې که نه عزتمندو کله چې پښتون په کور کې خوشحالي او په دې کې ډز ډز دي دا خوشحالي نیمګړې زه خپلو ورکرانو ته دا خواست کوم چې ورکړې دا دی دا شکو وته دی نه دا ما ته د اپوزیشن لیډر ښکاري بېخي اوسېدی نه ګوره وایي ډز ښه کار نه دی عزتمندو ما د خپل قوم سره وعدې کړي دي که ما لنګوټ راکړو نو زه به ستاسو خدمت کوم عزتمندو که ستاسو حق د دنیا په کوم ګوټ کې که په امریکا کې که په برطانیه کې که د افریقې د ځنګل کې د زمري په خوله کې که په سمندر کې د ماهي په خوله کې او که د اروپا ډېو په پنجه کې دا رور به ځي او تاسو به ستاسو حق راوړي عزتمندو بله خبره دا ممبر صاحب دا خو بس پرېږده دا خبرو له زور ورکړی خو د دې پلار په سترګو کې د بېوسۍ دا اوښکې د دې به څوک جواب ورکوي د ده په غېږه کې دا تنکي ګلاب چې پاڼې پاڼې پروت دی د دې به څوک جواب ورکوي د ده په غېږ کې دا ګلاب همدا پلار نن ستا نه دا تپوس کوي چې د ده د کور ډیوه د ده د کور ډیوه چا مړه کړه دا یوازې د ده بچی نه دی ممبر صاحب یوازې د ده بچی نه دی دا د یوې مور د ارمانونو اخري شمه ده دا د پنځو خویندو د سیالۍ آینه ده د دې مور او د خویندو د دې دردېدلو سوالونو جواب شته چا سره شته دا یوازې د ده په غېږ کې نه دی ممبر صاحب دا یوازې د ده په غېږ کې نه دی دا زما او ستاسو په غېږ کې هم دانوانه پروت دی هم دانوانه پروت دی ممبر صاحب د ده په لاسونو د سیدا رنګ دا خو د سپرلي د پرپرکو هغه رنګ دی نو دا چا په وینو ککړ کو ممبر صاحب دا چا په وینو ککړ که د ده مور دا تپوس وکړي چې زما د زړه ګل چا اورېږي ممبر صاحب او یا د ده خویندې دا تپوس وکړي چې زمونږ د سر څادر چا ریلې کو نو د دې سوال جواب شته چا سره ای زما کامه د خدای د روحې نه ویریږې د خوشحالۍ د اظهار دپاره د ټوپک